او دا کامیابی دا لوی کامیابی دی چې څوک د الله سره دا بیع وکړي او دا بیع سر ته ورسوي دا لوی کامیابي دی هغه د دین مشران د هغوی تاریخ چې راولي هغوی خوري شوي د الله د دین دپاره اوس په جنتونو کې دي صحابه کرام کوم ځای کې دي په جنتونو کې لږ وخت سخته د ډېر وخت خوشحالي دا ګټه ده او لږه مزه او د ډېر وخت عذابونه دا ناشنا تاوان دی لکه یو سړی والعیاذ بالله زنا کوي د زنا به څومره وخت ونی نیمه ګنټه زیات نه زیات ګنټه یو سړی د جنۍ سره یا د هلک سره بدکاري کوي زیات نه زیات خون یو ګنټه دی یو ګنټه دی خون واغستو خون هم نیمګړی خون دی هم پوره نه دی او جهنم کې ځان له ځای جوړوي څومره لوی تاوان دی د فیسبوک د ټیک ټاک د جنکو ویډیوګانې کتې د فحش ویډیوګانې کتل یو څو منټه ته ګورې او د سترګو له خوند ورکوې په دې یو څو منټه کې تا باید عذاب وکړه څومره لوی تاوان دی وکړو هر چې دغه د الله بندګي کول دي اگر که دې کې سخته یي ګوره خو دا سخت هم مؤمنانو له خوند ورکوي لکه اوس یو مؤمن په جهاد کې دی او سر ته الوځي په دې کې به تکلیف نه تکلیف دی خو خون یې څنګه ورکوو لکه همدغه انس به یاد کړو بل به نه یادوو ځکه چې نږدې ذکر شو انس بن النضر رضی الله عنه د احد په غزا کې د دشمنانو په دې منځ کې ورننوتو ډېر ګران کار د دشمنانو منځ ته ننوته په داسې جنګ کې چې هغې کې توره او نیزې او غشې استعمالېږي ملګرو ورته نصیحت وکړو وی انس لږه ګزاره وکړه د ملګرو دا خبره ومنه د دشمنانو منځ کې داسې منه نه وځه هغه ورته اخوا شي په هغه رب مې د قسمې د کوم رب په لاس کې چې زما ساه ده د دې احد د دې غر نه ماته د جنت خوشبو راځي ما خبره دا کوله چې دې تکلیفونو کې د نیکان بندګان یو خون مومي لکه د شپې یو سړی الله ته په تهجد ولاړ دله به خون نه ورکوي کاسې ولاړ بارک الله فیک دې خون خو راپاسولی دی دلته یو سړی قرآن یادوي قرآن یادول ګوره اسان کار نه دی د 10 سپارې په سینه کې ساتل او دا به په مخه وي او د دې به تکرار دې سړي له خون ورکړی دی ځکه یادوي چې نه یادوي او تلاوت یې نه کړي هغه دې خون څه لیدلی ته د هغه نه تپوس وکړه خون د فیسبوک چې راته بیان کړي خون د ټیک ټاک خون د یوټیوب خون د پښتنو د ډرامو خون د دروغو خون د فحاشۍ خون د نشو دله ورکړی دله خون قرآن ورکړی ځکه خو په مخ ورته ناسي یادوي هغه بوډۍ مخکې ورځو کې ویډیو چلېده په عربو کې 15 اتیا کاله عمر یې قرآن زباني یاد کړو په آخر دې بوډۍ له به خون ورکړی چې دې عمر کې دا قرآن یادوي زمونږ هغه د 20 کالو ځوان ته 3 سورتونه یادي اول هم صحیح نه ورځي چې دیني مجالسو کې کینی او ځان داسې دیني طبقه کې شماري هغه له ډېر نه زیات نه زیات یو 15 سورتونه به ورځي دا هغه دیني طبقه کې چې ځان شماري اصل وجه زه درته بیان کوم دله خون نه دی ورکړی ځکه دی نشي کولی دا کار یو سړی علم یې زده کوي د یو علم سره ناسي د بل سره ناسي مال لګوي وخت لګوي بدن لګوي دله خون ورکړی دی غواړي چې الله په دین پوه شي دی غواړي چې زه پوه شم چې الله څه وایي پیغمبر څه وایي دې کې مزه پرته ده هر عبادت کې خوند دی هر عبادت کې خوند دی خو هغه چا ته پوهېږي چې چا دا خوند سکلی دا روژه نیوه د سحر نه د ماښامه پورې ورځ اسان کار دی خو دې کې خون پروت دی خون هغه چا ته معلوم وي چې څوک دا روژې نیسي هغه ته خون معلوم نو عبادات که سختي پکې هم خو د مؤمنانو بندګانو له هغه سختي هم خون ورکوي ولې خون ورکوي ځکه چې هلته د هغوی ته چې د الله رضا رایاده شي هغه هر څه ورته اسان شي چې د الله جنت ته سوچ وکړي بړه وایي جنت ته وګوره زموږ د معمولي کار ته وګوره هغه کار ورته اسان شي لکه ابو الدحداح رضی الله عنه تذکره وکړه ټول باغ یې صرف د یوې ونې دپاره خرڅ کړی ټول باغ 600 ونې سره د کوره سره د ټول جیداد د هر څه دا صرف د یوې ونې دپاره په جنت کې و د ده سره د دې ونې قدر دی دی چې دا ونه رایادوي چې په جنت کې به زما ونه وي
نو دته د دنیا دا هر څه معمولي ښکاري چې داسې دي. نو ځکه الله وایي دا لویه کامیابي دي. اوس الله صفات د دغه جنتیانو ذکر کوي دا چې به جنت ته ځي، او یا یو قول دا دی چې دا د مجاهدینو صفات دي کوم چې الله په لار کې جهاد کې. نو دواړه خبرې صحیح دي، که ته مجاهدین او که ته جنتیان او خو دا مجاهدین خو هم جنت ته به ځي. نو په دوی کې دا اوچت صفات دي. ګوره ورته التائبون دا خلق توبه ویستونکي دي، العابدون بندگی کونکي دي، الحامدون ستاینه کونکي دي، السائحون ګرځېدونکي دي د جهاد دپاره، یا السائحون روجي نیونکي دي، الراکعون رکوع کونکي دي، الساجدون سجده کونکي دي، الآمرون بالمعروف حکم کونکي دي په نیکۍ، والناهون عن المنکر او منع کونکي دي د بدینا، والحافظون لحدود الله او ساتنه کونکي دي د پلو د الله، وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو ته. دا د دې مؤمنانو صفات دي. دا چې د الله سره بیه کړې د معمولي خلک نه دي. ګورئ الله وایي سره د دې چې دوی جهادونه کوي، دوی ګورئ توبې هم ډېرې وباسي، دوی زما بندګي کوي، دوی زما حمد بیانوي، دوی د جهاد دپاره ګرځي، دوی روجې نیسي، دوی رکوع کوي، دوی په سجدو کې، دوی خلکو ته په ښه باندې امر کوي، د بدو نه خلک منع کوي. لنډه دا چې د الله د پولو خیال ساتي. یعنی دا خلک په دې عباداتو کې مصروف پهیني، دا خلک به په دې عباداتو کې مصروف پهیني. لکه الله سبحانه وتعالی د صحابه کرامو شان ذکر کړی، تراهم رکعا سجدا، تبینی دوی لره په سجدو کې او په رکوع کې. یعنی دا د هغوی اکثر حال دی. عامو حالاتو کې به ډېر لږي نه او په دې کې به ډېر زیات وي. لکه زموږ په عکس باندې زموږ څه قیصه ده، یاره لږ څه ووایم خو چېرته دي چې ټک خطا چا وریدو یا خو ده نور راشه زموږ بازارونه ویني چې ما پکې ویني، راشه زموږ دنیا وینه چې موږ پکې ویني، زموږ هیرس وینه چې موږ ویني، زموږ منډې وینه چې موږ ویني دنیا دپاره. جومات ته که رالي یو څو د الله بندګان به ویني، او راشه وینه که نه سهار په منځه کې وینه چې څومره یې د الله بندګان د سهار په منځه کې. پته به راته ولګي چې هغه بهر بازار کې څومره ګڼه ده او دلته د الله په کور کې څه حال دی. په خپله وینه او فیصله وکړه. د ډم او د ډمانو په پروګرام کې ګڼه وینه او بیا راشه د الله کور وینه. سیاسي جلسې جلوسونو کې فحاشۍ او تباهي ته وګوره او ګڼې ته وګوره، بیا راشه د یو عالم درس ته وګوره. دا ته به پخپله د امت حال معلوم شي، ته به پخپله پوه شي چې امت په څه حال کې. نو دا مؤمنان په دې عباداتو کې به یې رایینې، ځکه خو الله دومره اوچت جنت ورکړی. وبشر المؤمنین، والله مؤمنانو له زیری ورکه، دوی له خوشحالي ورکه. دا د جنت لایق خلک دي. نو په دې باندې به اکتفا